د اټومي تیوري تاریخچې ته که چیرې وګورو نو په لومړي سر کې د ډیموکراتس په نامه سره عالم و چې د په لومړي سر کې دا خبره وکړله وایي مواد چې دي دا که چیرې موږ په ډېرو کوچنیو ټوټو باندې وویشو یعنې پر دومره کوچنیو ټوټو باندې وویشو چې نور د هغه څخه وروسته دا د ویش وړ نه وي نو هغه تر ټولو کوچني ذرې ته یې یعنې د دغو نه کوچني ذرو څخه دغه مواد جوړ شوي دي او دغه تر ټولو کوچني ذره چې ده دې ته د اټاموس نوم ورکوي چې په دې کې دا ای چې ده دا په خپله د نه معنا لري او د اټاموس چې دی دا د ویشل کېدو معنا لري معنا دا چې یعنی اټوم چې دی هغه نه ویشل کېدونکې ذره ده د ډیموکراتس په وینا سره د اټوم په اړه دغه نظریه ورکړې وه چې دا نظریه د حقیقت څخه دا ډېره یعنی فلسفي معلومېدله په هغه وخت کې ولې په دې خاطر چې د دې لپاره کوم ایویډنس کوم پروف یا هم کوم ثبوتونه نه وه وړاندې کړي چې پر دغه اساس باندې دغه داسې کېږي یعنی د فقط دغه خبره داسې کړې وه خو دا چې په هغه وخت کې د دغه خبرې یعنی کوم بل عالم په دې اړه کوم نظریه نه وه وړاندې کړې نو د ډیموکرات دا خبره تقریبا تر بیخي ډېره وخته پورې یعنی د تایید وړ وه ټولو ساینسپوهانو یعنی ټول کوم عالمان چې وه ټولو پر دې باندې یعنی دا خبره منلې وه چې همدغسې دی چې مواد ټوله د ډېرو کوچني ذرو څخه جوړ شوي دي یعنې که یو شی موږ په ډېرو کوچني ذرو باندې وویشو هغه آخري ذره چې نور هغه د ویش وړ نه وي دې ته یې اټوم ویل کېږي خو د دې څخه وروسته بیا د جان دالټن په نامه سره چې عالم راځي هغه دغه نظریې ته یو څه نور انکشاف ورکوي یو څه نورې مخ ته بیایي هغه بیا داسې وایي دغه د ډیموکراتس کومه نظریه چې ده دی داسې وایي ټوله مالیکولونه چې دي یعنې د هر یو مرکب یو مالیکول چې دی دا په خپله د اټومونو څخه جوړ شوی دی معنا دا چې دی په خپله په یو ثابت نسبت باندې یو د بل سره یو ځای شوي دي او دوی بیا چې جوړوي مرکبونه جوړوي د مرکبونو مالیکولونه جوړوي د داسې وویله وایي که چیرې موږ داسې وویل که چیرې د مثال په توګه سره مثلا یو مرکب چې دی دا د یو مرکب چې دی د دې یو مالیکول که چیرې موږ راواخلو نو د دې مالیکول کې به موږ تاسې ووینو چې په دې کې اټومونه په ثابت نسبت یو د بل سره یو ځای شوي دي د هغه پر اساس باندې بیا دغه مرکب یا د دې مرکب د مالیکول څه به شوی دی دا جوړ شوی دی او د داسې ویلې وایي د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې فقط دغه اټومونه چې دي دوی خپل ځایونه سره بدلوي او په نتیجه کې موږ ته نوي مرکبونه په لاس راکوي یعنې که چیرې دوه مختلف مالیکولونه یا دوه مختلف مرکبونه یو د بل سره تعامل وکړي د دې په نتیجه کې دوی فقط هغه خپل اټومو ځایونه سره تبدیلوي ری ارینج کوي او په نتیجه کې موږ ته نوي مرکبونه په لاس راکوي یعنې مثال یې داسې که چیرې موږ د مثال په توګه سره د اوبو یو مالیکول راواخلو نو د اوبو یو مالیکول به د هغه نسبت به په دې شکل سره وي چې په اوبو کې به 1/9 هایدروجن موجود وي او 8/9 اکسیجن به پکې کې موجود وي اوس نو که تاسو د اوبو هر څومره مالیکولونه راواخلي په دا ټولو مالیکولونو کې به د اوبو نسبت 2/3 وي 1/8 وي 1/8 چې دی دا د اوبو به څه وي دا به د اوبو نسبت وي هغه که چیرې تاسو هر څومره د اوبو مالیکولونه وګورئ د ټولو نسبت په همدغه شکل سره وي یعنې د داسې وویله چې یعنې هر مالیکول چې دی هغه د مختلفو اټومونو څخه جوړ شوی دی چې دوی کله سره یو ځای سي د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې دا څه رقم کېږي یو مرکب په لاس راځي او کله چې بیا څو مرکبونه یا مالیکولونه یو د بل سره تعامل کوي د هغه په نتیجه کې موږ ته نوي مرکبات په لاس راځي د جان دالټن د دې خبرې څخه وروسته بیا د ده څخه وروسته د جی تامسن په نامه سره یو بل عالم راغلی چې دغه نظریې ته نور هم انکشاف ورکړي د چیش په واسطه سره د الکترون د کشف په واسطه سره کله چې د کیتود ری کومه تجربه چې وکړله د هغې تجربې په نتیجه کې د الکترون کشف کړي یعنې یو منفي ذره یې کشف کړه ولې ځکه چې د هغه د ده چې کومه تجربه کوله په دې تجربه کې د مثبتو ذرو په واسطه سره یعنې کوم آله چې د جوړه کړې وه د هغه په واسطه سره ځینې ذرې چې وې هغه د مثبتو ذرو ځان ته څه پکولې جذبولې چې موږ دا خو په فزیک کې موږ داسې وایو چې مثبت او منفي چې دي هغه یو بل سره جذبوي او یعنې همنوع چې دي هغه یو بل سره دفع کوي او مختلف النوع یو بل سره جذبوي دغه چارجونه یو د بل سره څه کوي جذبوي نو دغه نتیجه د کیتود ری ایکسپریمنټ په نتیجه کې د الکترون کشف یعنې یو منفي ذره کشف کړ چې هغه ته بیا وروسته د الکترون نوم ورکړي چې پر دغه اساس باندې د ویله چې نه اټوم چې دی په هغه کې دوه رقمه ذرې موجودې دي منفي ذرې او مثبتې ذرې پکې کې موجودې دي چې دغه ذرې په خپله
کله چې دی اټوم موږ ته جوړوي دا په اټوم کې موجود دي خو دی په دې ونه سوی توانېدلی چې موږ ته څه وکړي موږ ته یعنې دا ووایي چې دغه ذرې نه بیا په اټوم کې څنګه سره ځای پر ځای سوي دي ولې مثبت او منفي خو یو بل سره جذبوي نو بیا دوی څنګه په اټوم کې سره یو ځای سوي دي د بیا وروسته د دې لپاره چې دی دغه ارینجمنټ وایي چې دوی څنګه هلته سره ډسټریبیوټ سوي دي څنګه سره ځای پر ځای سوي دي د پلان پیډینګ چې وړاندې کوي هغه موډل یې وړاندې کوي چې په هغه موډل کې دی داسې وایي چې ټوله څومره مثبتې ذرې چې په یو اټوم کې موجودې وي هغومره منفي ذرې په کښې کې موجودې وي دغه پر دغه اساس باندې دوی چې شي کېږي دوی یعنې په اصطلاح سره برق نه لري یا هم بې چارج دي خو بیا هم دغه کومه نظریه چې وه دا یعنې بیا هم ډېر هغه ساینسي منطق یعنې څنګه و ډېر کم و ځکه څنګه په یو ځای کې مثبت او منفي ذرې پرتې وي نو بیا هغوی یو د بل سره یو ځای کېږي ولې نه خو د دغه نظریې ته نور هم انکشاف ورکوونکی بیا وروسته د ارنسټ رادرفورد په نامه سره یو عالم رالی چې دی عالم بیا د څه شي تجربه ورکړه د ګولډ فایل تجربه یې وکړله یعنې د څه شي وکړه د سرو زرو یو ډېر نازکه ورقه یې راواخیستله او د یو ډیټکټر او د الفا پارټیکلز په واسطه سره د یو تجربه وکړه تجربه په دې شکل سره وه چې د غوښتله دغه د الفا پارټیکل چې دی دا د دغه ګولډ د کوم ورقه چې ده د دې څخه دا څه به وسي تیرې سي د دغه پر اساس دغه او همدارنګه یو ډیټکټر یې ورته ایښی و تر څو د هغه په واسطه سره دا ډیټیکټ سي دا معلومه سي چې د دې څخه دا وړانګې څه به سوي دي تیرې سوي دي خو کله چې د تجربه کوله د تجربې پر اساس باندې د دغه د سرو زرو د ورقې څخه فقط یو څه اندازه وړانګې چې وې یعنې یو څه اندازه وړانګې تر ورقې هغه بل سایډ ته ووتلې هغه بل طرف ته ووتلې او ځینې نورې اندازه وړانګې چې دي هغه بیرته د دې پر خوا باندې پر یو بل طرفونو باندې څه به وسولې هغه بیرته رامنعکسې سولې نو پر دغه اساس باندې ارنسټ رادرفورد داسې وویل وایي دا داسې معنا لري لکه موږ چې د ټیشو یو پیپر راواخلو او پر دې پیپر باندې مثلا موږ د ټوپک ټک ورباندې وکړو او دا مرمۍ چې کله مثلا د ټیشو پیپر ته ورسېږي هغه بیرته زموږ پر طرف راوګرځېږي او بیرته په ډېره تیزي سره زموږ پر طرف باندې راسي په دغه تجربه کې هم همداسې یو څه وسوله کومې وړانګې چې تیرې سولې در د ګولډ هغه خو تیرې سولې خو ځینې نورې وړانګې بیرته په ډېرې انرژي سره پر یو بل طرف باندې څه به وسولې منعکسې سولې نو پر دغه اساس باندې د خپل د تجربې څخه داسې واخیستله چې په اټوم کې چې دی په د اټوم په مرکز کې ډېر مثبت چارجونه یو د بل سره څه به سوي دي سره راټول سوي دي یعنې هغه ټوله یو د بل سره راټول سوي دي او همدارنګه منفي چارجونه چې دي دا د دې څخه په یو اندازه لرې پراته دي او د دوی ترمنځ یو خالي سپیس ته چې د هغه سپیس د دې لامل سو چې دغه د ځینې وړانګې چې بل طرف ته ووتلې دا ته دغه سپیس څه کېږي د سپیس وځي یعنې د داسې وویله چې تقریبا د اټوم د هستې څخه یعنې هسته چې و هغه د رادرفورد په واسطه سره څه په وسوله کشف سول ځکه رادرفورد داسې وویله چې د اټوم په مرکزي برخه کې مثبت چارجونه ټوله یعنې د مثبتو چارجونو مقدار ډېر دی هلته ټوله سره راټول سوي دي چې دته بیا د نوکلیس یا هم د هستې نوم ورکړي او همدارنګه د هستې او د الکترون ترمنځ یې وویله چې تقریبا 9.5% دلته فری سپیس شته چې دغه سپیس په واسطه سره بیا د وړانګې سره کم کېږي تیریږي د داسې خپله نظریه وړاندې کړله او همدارنګه د دې ترڅنګ د کله چې د دغه نظریه وړاندې کړه نو دغې نظریې ته د انکشاف بیا د نیلز بور په نامه سره عالم ورکړي نیلز بور څه وویله نیلز بور داسې وویله وایي یعنې په دغه وخت کې ډېرې پوښتنې وې پوښتنې دا وې چې لکه څنګه چې د تومسن په نظریه کې پوښتنې وې همدغسې د ارنسټ رادرفورد په نظریه کې هم ځینې پوښتنې وې پوښتنې په دې شکل سره وې چې ولې دا چارجونه یو بل نه سره ولې یو د بل سره نه یو ځای کېږي همدارنګه ولې مثلا دوی یو د بل سره نه یو ځای کېږي او ولې یو اټوم له منځه نه ځي ډېرې داسې پوښتنې وې خو نیلز بور بیا ځینو پوښتنو ته په دې کې یعنې ډېر ساینټیفیک جوابونه وویله چې په هغو کې یو دا و چې نیلز بور ویله چې هر الکترون چې دی هغه خپل ځان ته یو اندازه کوانټایز انرژي لري دی دغه انرژي په ځان کې لري او همدارنګه د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې موږ انرژي لیولز لرو یا هم قشرونه لرو د انرژي دغه مدارونه لرو چې دغه مدارونه چې دي په دې کې چې کوم الکترونونه پراته دغه الکترونونه په همغه اندازه سره انرژي لري څومره انرژي چې مثلا دغه مدار کې په دغه مدار کې د اوسېدو لپاره هغه ته ضرورت شته نو هر الکترون چې دی هغه په یو اندازه انرژي لري چې د هغه انرژي
کوم هغه انرژي مقدار چې دی هغه مساوي کېږي په چی سره د هغه انرژي په مقدار سره چې دا مثلا دغه اوربیټ لپاره باید دی ولري. یعنی مختلف قشرونه شته او د هر الکترون چې دی هغه مثلا د خپل انرژي پر اساس باندې په هر مدار کې پروت دی او د دې ترڅنګ د انرژي ابزوربشن او همدارنګه امیژن نظریه هم وړاندې کړله. د داسې ویله چې یو کچیر یو الکترون چې واخلي انرژي واخلي د فوټون انرژي دی واخلي نو پر دغه اساس باندې د کښته قشر څخه لوړ قشر ته ځي او کچیر بیا د څخه مثلا انرژي ایمیټ سي یعنی انرژي ځنې ووځي انرژي دی د لاسه ورکړي نو پر دغه اساس باندې د لوړ څخه لاندې قشر ته څه کېږي رالویږي. دغه نظریه هم د په واسطه سره وړاندې سو. او بل تر ټولو مهم شی دا چې دغه یعنی دغه موضوع چې د سپیکټرم چې دی د هر اټوم یا د هر مثلا د هر الیمنت د کوم سپیکټرم چې دی د دوی چې کوم د لاین سپیکټرم دی دغه سپیکټرم څنګه رامنځته شوی دی پر کوم اساس رامنځته شوی دی څنګه لاسته راځي دغه په اړه هم ډېرې پوښتنې کېدلې چې نیلز بور وکولای شوی چې د هایدروجن لپاره او هایدروجن ته ورته الیمنټس یا هم اټومونو لپاره د سپیکټرم د کوم لاین سپیکټرم چې جوړیږي دا تشریح کړي چې دوی ویله پر دې اساس باندې چې پر دې اساس باندې نیلز بور داسې ویله چې د هایدروجن سپیکټرم موضوع چې ده چې هایدروجن سپیکټرم مثلا پر کوم اساس باندې دا جوړیږي پر څو رنګونه د دې څخه لاسته راځي او هر رنګ مثلا د کومې فورمولې په واسطه سره لاسته راځي پر دې ټولو موضوعاتو باندې د نیلز بور په واسطه سره بحث وشو. خو د نیلز بور بیا دلته کمی بیرته دا و چې د ټولو د ونه شوی کولی چې د ټولو اټومونو دغه لاین سپیکټرم چې دی دا تشریح کړي دا واضح کړي فقط د هایدروجن او هایدروجن ته ورته اټومونو دغه لاین سپیکټرم د وکولی شوی چې دا څه وکړي دا تشریح کړي. او دا چې د هایدروجن لاین سپیکټرم یعنی څنګه رامنځته کېږي د کوم فورمول په واسطه سره موږ هغه لاسته راوړی شو د دې ویو لینک چې په واسطه سره لاسته راوړلی شو پر دې ټولو موضوعاتو باندې په راتلونکي ویډیو کې بحث وکړو. تر بیا پورې مننه او ښې چارې.